رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت آریان درته وړاندې کوم. جمال کڅوړه پر ځمکه کېښوده، پاڼې ته یې مخ ور واړاوه. د هغې په لاس کې وچه ډوډۍ ښکارېدله او ژامه یې ورو ورو خوځوله. جمال کڅوړې ته لاس کړ. کیک، کلچې، چاکلیټ، څو قوطۍ او داسې نور خوراکي مواد یې پر خپل څادر کېښودل چې نجلۍ تر دې دمه نه و لیدلي. وروسته یې پاڼې ته وکتل او ویې ویل دا مې تا ته راوړي دي. نجلۍ د پلاستیک په رڼو خلطو کې بندو کلچو ته وچې سترګې نیولې وې. جمال یوه غوټه خلاصه کړه، څو کلچې یې هغې ته ونیولې. نجلۍ په بیړه وچه ډوډۍ پر څادر کېښوده، کلچې یې ور واخیستې او د هغو په خوړلو لګیا شوه. وروسته یې په ډکه خوله وپوښتل هغه څه شی دي؟ جمال وویل د دې قوطیو په منځ کې پخه لوبیا ده او دا نور د مایانو له غوښو ډک دي، یوازې تودول غواړي او بس. دا وخت یو زنګ واورېدل شو. جمال جیب ته لاس کړ، موبایل یې راویست او غوږ ته یې ونیو. د خبرې کولې. پوره یو پاو وغږېد خو پاڼه یې په خبرو نه پوهېده. دې ته دا ژبه نوې وه. یوازې یې د جمال څېرې ته کتل. په لومړیو کې د هغه تندي ګونځې درلودې، خو وروسته یې پر نرمو شونډو یوه لنډه مسکا تېر شوه. موبایل یې په جیب کې واچاوه، پاڼې ته یې وکتل او کلچو ته یې اشاره وکړه. نورې غواړې؟ نجلۍ غلې وه. جمال پلاستیک ور بیرته کړ. نجلۍ لاس ور وغځاوه، دوه کلچې ور واخیستې. جمال ته یې وکتل او ویې پوښتل دا باز محمد ته ورکم؟ جمال د هو په نښه سر وخوځاوه. نجلۍ کلچې په خپله لمن کې واچولې، روانه شوه او دیوال ته ولاړه نرۍ لښته یې ور واخیسته. جمال وویل اوس خو دا دی خواړه لرې، بیا ولې رمه پیایي؟ نجلۍ د دروازې خواته حرکت وکړ. جمال پسې ناره کړه زه به له جانداد سره خبرې وکم. پاڼه له چمبره ووته. جمال هم کوټې ته لاړ. اوږد وغځېد او شیبه وروسته خوب یووړ. کله چې یې سترګې رڼې کړې تیاره وه. ورو یې د نجلۍ نوم واخیست. پاڼې؟ کوم ځواب یې وانه اورېد. ولاړ شو، له کوټې ووت او بام ته وخوت. کلي ته یې وکتل. د سپوږمۍ په رڼا کې کورونه سپېره ښکارېدل او په خړ ډاګ کې هېڅوک نه و. یوه نږدې غږ یې پر زړه لړزه راوسته. ته ولې بام ته ختلی یې؟ په بیړه یې لاندې وکتل. پاڼه دیوال ته نږدې ولاړه وه. جمال یو سوړ اسویلی یې وویست. نجلۍ روانه شوه. دروازې ته یې لاس ور وغځاوه او انګړ ته ننوته. جمال یوه شیبه ولاړ و او بیا له بامه ښکته شو. کله چې د کوټې دروازه خلاصه کړه لمپه لګېدلې وه او نجلۍ هم د زاړه صندوق پر سر وچه ډوډۍ ایښودله. جمال ورو وویل ولې ناوخته شوې؟ نجلۍ مخ ور واړاوه. خړې غټې سترګې یې ژېړې رڼا ته وځلېدې او په خواره خوله یې وویل یوه میږه لنګه شوه. نو تا څه کول؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. د باز محمد پلار او مور دواړه په ګوډله یا غوجله کې وه. کله چې وری پیدا شو بیا یې وچه ډوډۍ راکړه. جمال څه ونه ویل. د یوه قوطي سر یې خلاص کړ. پخه لوبیا یې په کاسه کې واچوله او کاسه یې پر خپل څادر کېښودله. وروسته یې وچې ډوډۍ ته لاس ور وغځاوه. نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل لاس دې پاک دی؟ نجلۍ ولاړه شوه. له کوټې ووته او شیبه وروسته یې د سړي تر مخ پلته یې ووهلې. جمال په ډکه خوله وویل خوند یې بد نه دی، یوازې سړه ده. نجلۍ کاسې ته لاس ور ټیټ کړ. چوپه چوپتیا وه. د دواړو ژامې خوځېدلې. خو شیبه وروسته د جمال غږ واورېدل شو. ډېره زړوره یې. نجلۍ هغه ته وکتل. بیرته یې سر وځړېد. جمال وویل په دښته کې ونه وېرېدې؟ تیاره وه. نجلۍ په وړه ژبه وویل له څه شي؟ جمال وخندل له بلا و. نجلۍ له پاسه یوه کوچنۍ ټوټه ور بېله کړه. پرته له دې چې سړي ته وګوري شونډې یې وخوځېدې. ما ډېرې شپې ابوی ته دوا ورکوله. هغه د ولاړېدو نه وه. د شپې به مې اوبه ورته راوړلې. د باندې به وتم خو ما څه ونه لیدل. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه. ګوله یې تر ستوني تېره کړه او پرته له دې چې له کاسې څخه سترګې واړوي ورو یې وویل یوازې یو وار یې سپي وډاره کړم. هغه دهلیز ته راغلی و. توره شپه وه لکه چې پر لکۍ یې ور وختم. سپي کړنچ وهل او ما هم ناره کړه. بیا مې څه نه دي لیدلي خو باز محمد ډارېږي. له ماښام ایسته یې مور بولو ته بیایي. جمال وخندل. ته له کومه وپوهېدې؟ نجلۍ په غرور وویل ما په خپله واورېدل. له خپلې مور سره یې جنګ و. رمه یې نه پیایله. مور یې ورته ډونګېده چې پاڼې ته وګوره تر تا وړه ده خو بیا هم د کور ټول کارونه ور په غاړه دي. خو ته زاولن لټ او ډارن لا بولو ته ګوښی نشې تلای. زه درته ولاړه یم. جمال وخندل. نجلۍ سر پورته نه کړ. د جمال شونډې وخوځېدې. ډوډۍ نه خورې؟ نجلۍ د سر په ښورولو سره منفي ځواب ورکړ. جمال کاسه څنګ ته کېښوده. پاڼې په حیرانۍ وویل تا دعا ونه کړه؟ جمال هغې ته وکتل. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ابوی ویل چې دعا ثواب لري. جمال بالښت ته لاس ور وغځاوه. ستونی یې سخت پرېوت او چت ته یې وکتل. وروسته یې ورو وویل ابۍ در باندې ګرانه وه؟ نجلۍ غولي ته وکتل خو شیبه وروسته یې سر پورته کړ. په خړو سترګو کې یې اوښکې رغړېدلې. بیا یې په وړه ژبه وویل زه به له ابۍ سره ګډه ویدېدم. هغې به ښکلولم. ویل به یې چې راباندې ګرانه یې. ژړل به یې خو کله کله به یې نکل هم راته وایه. د ابۍ مې یوازې یو نکل زده و. جمال په بیړه وپوښتل د مومن خان او شیرینو نکل؟ نجلۍ په حیرانۍ وپوښتل تا ته چا ویل؟ جمال یوه ترخه خندا وکړه. یوه شیبه غلی و او بیا یې شونډې وخوځېدې. پیریانو.
نجلۍ څه ونه ویل. جمال وپوښتل نور څه؟ نو ابۍ د در باندې ګرانه وه ها؟ نجلۍ لنډ ځواب ورکړ هو. له دې سره ولاړه شوه. خیرنه توشکه یې وغوړوله او زړه بړستن یې ورباندې واچوله. جمال وویل خوب درځي؟ نجلۍ غلې وه. جمال څنګ بدل کړ. لاس یې له لمپې سره ولګېد او لمپه ړنګه شوه. هیڅ هم نه ښکارېدل. جمال پر غولې ګوتې وتپولې. لمپه یې ودروله او کله چې ورلګیت ورته کړ پر خړو دیوالونو ژېړه رڼا ولګېده. نجلۍ ته یې وکتل. هغه ناسته وه. جمال ورو وویل لاس مې ورسره ولګېد. نجلۍ بیرته پر خپل ځای پرېوته. شېبه وروسته یې خړې شونډې وخوځېدې. ښه شو چې کور ونه سوځېد. جمال وویل داسې ژر؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. همدې لمپې زموږ ټوله کدانه راوسوځوله. جمال هغې ته وکتل. نجلۍ تر غاړې پورې په بړستن کې پټه وه. اوږده باڼۍ نیغ ولاړ و او د چت تورو لرګیو ته یې کتل. وروسته یې په مړاوي غږ وویل زما پلار به هر مازدیګر کدانې ته تلو. همدا لمپه به یې هم ورسره وړله. ما یو دوه وارې لیدلی و. له لمپې نه به یې شیشه لرې کړې وه. اور ته به یو کاغذ نیولی و. د کاغذ له سره به سپین لوګي پورته کېدل. پلار به مې همدا لوګی د قلم په نلکې کشاوه او کله کله به یې ټوخل. یو ماخوستن کادان یې ور واخیست. موږ غوا نه درلوده. په کادانه کې مو د پروړ یا وچې رشقې پر ځای ځوز ایښودل. همدې ځوز ور واخیست. ابۍ مې ژړل. له څانه یې ژر ژر اوبه راایستلې او پر اور راګرځېده. خو اور مړ نه شو. تر څو چې کلیوال راتلل کادانه پاکه وسوځېده. هیڅ هم نه شو پاتې. سهار مې د لوټو او ایرو په منځ کې همدا لمپه پیدا کړه. شیشه یې نه وه. لمپه هم تکه توره ښکارېدله. خو ابۍ مې خپل ټیکری پې تېر کړ او ویل یې چې کار ترې اخیستی شو. ابۍ مې را زده کړل چې د کېناستو او ولاړېدو په وخت کې څنګه خپله لمن راټوله کړم. ځکه لمپې شیشه نه درلوده. د ټیکري په باد به هم مړه کېده او موږ ډېر پام ورسره کاوه. بیا مې پلار مړ شو. هغه ډېر ډنګر و. یوه شپه کور ته رانغی. ابۍ مې ژړل. زه یې ماخوستن د ملا صاحب کره ورولېږلم. هغه د جومات په لاسپیکر کې څه وویل. بیا کلیوال راغلل. له ډېرو سره لاټینونه وو. دوی له جوماته ووتل او زما پلار یې په زړه کلا کې پیدا کړ. سړو سره ویل چې مړ دی. بیا یې په څادر کې کور ته راوړ. ابۍ چغې وهلې او خپل تور ویښته یې شکول. په هغه شپه زموږ کور ته څو ښځې راغلې. لمپه به ژر ژر مړه کېدله او په سبا یې د بازخان مور همدا شیشه راته راوړه. نجلۍ غلې شوه. جمال وپوښتل پلار دې در باندې ګران و؟ د نجلۍ تندی تریو شو. ابۍ یې ډېره وهله. په مازې خبره به یې تر ویښتو نیولې وه. ما ته به یې هم څپېړې راکولې. ما به ژړل. خو ابۍ به راته ویل چې خیر دی. خوا مه بدوه. هغه دې پلار دی. په زړه کې څه نشته. نجلۍ وټوخل. بیا یې خپله خبره پسې وغځوله. پلار مې خوشکې راته کولې. ویلې چې له تا مې ورټ کېږي. زه نه پوهېږم. خو داس ده. خو ابۍ به راته ویل چې ته ورباندې ګرانه یې. بیا به یې مخ رانه واړاوه. خو زه نه پوهېدم چې هغه ژاړي. ابۍ به مې ډېر وخت د ماسختن له خوا ژړل. ما به د بړستنې له چولو ورته کتل. دی به یو کوچنی عکس سترګو ته نیولی و. له عکس سره به یې خبرې کولې. بیا به یې عکس پر خپل ټټر پورې ونیو او له سترګو به یې اوښکې تویېدلې. ما دا هر څه لیدل. تر ناوخته به ویښه وم. خو بړستن مې له سره نه پورته کوله. پر ابۍ مې دا عکس ډېر ګران و. د ورځې به یې په صندوق کې ایښوده او د شپې به یې ورته ژړل. خبرې به یې ورته کولې او کله کله به یې ښکل کړ. نجلۍ غلې شوه. بیا یې جمال ته مخ ور واړاوه. ورو یې وویل تا ولې هغه عکس وخوړ؟ جمال پر خپل مخ بړستن ورکش کړه. نجلۍ په بیړه وویل ته ولې ژاړې؟ کوم ځواب یې وانه ورېد. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ما ولیدې تا ژړل. سړي څه ونه ویل. نجلۍ هم په بړستن کې خپل مخ پټ کړ. خو شېبه وروسته چې له یوې وړې چولې جمال ته وکتل د هغه مخ لوڅ و. سترګې یې د لمپې رڼا ته ځلېدلې او له ځان سره ورو ورو سونګېده. 2 ورځې وروسته جمال او پاڼه له کلي ووتل. څوک ونه پوهېدل چې دوی چیرته لاړل. یوازې یو موټر څو کلیوالو ته ویلي و چې ډاکټر او د خیرو چرسي لوري د غزني په ښار کې د کابل تر اډې پورې ورسول. بیا یې موټر راتاو کړ او نور ونه پوهېد چې په کومه روان شول. خو یوه اونۍ وروسته چې کله کلیوال د سهار په خړه کې له جوماته راووتل د ګوښې ولاړ زاړه چمبر له یوه کونجه لوګی پورته کېده. د هوا له تودېدو سره سم جانداد او باز محمد زاړه چمبر ته ورغلل. جمال شکېدلې بړستنې لمر ته هوارولې او پاڼې هم یوې ښایسته نانځکې ته کوچني بوټونه ورپښو کول. نجلۍ پاکه وه. جامې یې نوې وې. پر غومبرو یې سرخي پیدا شوې وه او ویښته یې لمر ته پرېښېدل. جمال خپل پخواني ملګري ته غېږ ورکړه. باز محمد یې هم پر تندي ښکل کړ او درې سره پر یوه هواره شوې توشکه کېناستل. لویانو خبرې کولې خو د باز محمد تندی تریو و او په خشکه یې د نجلۍ په لاس کې نیولې لوی او ښایسته نانځکې ته کتل. دوی تر ډیرو کېناستل. بیا جمال پر یو کوچني کاغذ ولیکل غواړم چې خبرې در سره وکړم. هیله کوم په برج کې به څراغ رڼا ستا د رضایت نښه وي. وروسته یې کاغذ باز محمد ته ونیو او ویې ویل چې ګلالۍ ته یې وروسپاره. جمال ماسختن ناوخته خپل څادر تر ځان تاو کړ. لانګړه ووت. خو کله چې له لرې د کلا لویدیځ کونج ته وکتل په برج کې کومه رڼا ونه لیده. یوه اونۍ وروسته یو بل کاغذ باز محمد ته ونیو خو دا ځل یوازې 2 ټکي پکې لیکل شوي وو. زه سبا ځم.
غواړم چې در سره ووینم. مخصوصا ناوخته په برج کې ښه په رڼا ښکارېدله. جمال 15 دقیقې وروسته د کلا لوی دروازې ته ولاړ و. د ورو دروازه خلاصه کړه. د کلا شمال دیوال ته ولاړې کوټې ویریدونکې ښکارېدلې. جمال د برج پر زینو وخوت. دړی ورپورې وهله. ګلالۍ د غوړو پر یو ټیم ناسته وه. پر اوږو یې یو پنډ کوټ پروت و. د کوټ لستوڼي زړېدل او د څراغ ترڅنګ یو پاسپورټ ایښی و. ګلالۍ هیڅ حرکت ونه کړ. ځمکې ته یې کتل او په تندي کې یې ګونځې ښکارېدلې. جمال هغې ته مخامخ د خرې پر زړه کته کېناست. ګلالۍ ته یې وکتل. د څراغ رڼا یې پر نیمایي مخ لګېدل او پر سپینه زنه پورې یوه رڼه اوښکه ځوړند وه. جمال پاسپورټ ور واخیست. پاڼې سره واړولې. پاسپورټ یې په جیب کې واچو. ورو یې وویل نو ته نه ځې؟ ګلالۍ غلې وه. جمال ولاړ شو. د دریڅې تر څنګ ودرېد. په اسمان کې راڼه ستوري ځلېدل او د 2-3 کورونو څراغونه لا بل وو. پرته له دې چې ګلالۍ ته وګوري شونډې وخوځېدې. ښه مې نه ګڼله چې تا ته د خپل تیر ژوند کیسه ووایم. ما پر خپلو تیرو یادونو خاورې اړولې وې، خو اوس چې را برسېره شوې مجبوره یم چې سپین درته وغږېږم. وروسته ستا خوښه ته پرېکړه وکړه. هر څه چې ته غواړې زه یې منم، خو لومړی باید زما خبرې واورې. ګلالۍ غلې وه. جمال یو سوړ اسویلی ویست. ورو یې وویل زه کوچنی وم چې زما 2 ورونه مړه شول. دوی تر ما مشران وو، یو 2 کاله او بل هم 3.5 کاله. د هغوی څېرې مې سمې نه دي په زړه. هر څومره چې فکر وکړم د هیر شوي خوب غوندې په یاد نشم راوړلی. مور مې راته ویل چې تاسو 3 سره په یوه وخت شرې ونیولئ. دوی مړه شول او ته خدای ژوندی پاتې کړې. زه ورو ورو لویېدم. بیا داسې وخت هم راورسېد چې د لمبېدو په وخت به مې پرتوګ اغوست. په 15 کلنۍ کې مې پلار جومات ته ولېږله او په 6 کلنۍ کې د مکتب کتابونه راته ونیول. پلار مې جدي سړی و. ډېر یې نه خندل او زما نه په زړه کېږي چې کله دې زه ښکل کړی یم، خو په زړه کې ورباندې ګران وم. په دې خبره هغه وخت وپوهېدم چې یوه شپه ناروغ شوم. ښه مې په زړه دي. پلار او مور مې تر سهاره راته ناست وو او ما په لومړي ځل د پلار په سترګو کې اوښکې ولیدې. پلار مې نالوستی و، مکتب یې نه و ویلی، خو په حساب کتاب ښه پوهېده. د خروارونو حاصلاتو زکات به یې د خپلو ګوتو په شمیرلو رایست او د پیسو په ګڼلو یا شمیرلو کې تکړه و. زموږ ځمکې ډېرې وې. ځان ته کاریز مو درلود او د ځمکو کرل، ریبل او اړول د یوه دهقان له وسه وتلې خبره وه. په ځمکو کې به 3 جوړې غوایي ګرځېدل. پلار مې په ځوانۍ کې ښکلې څېره درلوده. هډور سړی و. چنګ بریتونه یې لرل او ځان یې ښه ساته. د یو سپین آس درلود چې خالو یې باله. دا آس پر پلار ګران و او کله کله به ښکار ته پر آس پورتلو. خو وروسته جګړې زور ونیو. پلار مې ټوپک وتاړه او له څو نورو کلیوالو سره غره ته وخوت. دی به ډېر کم کور ته راته. کله کله به د شپې راښکاره شو او سهار په خړه بله کلا ووت. کور ما ته راپاتې و او د حاصلاتو د اخیستلو په وخت به دهقانانو زه پټي ته ورغوښتم. هغه وخت د 9 کالو وم. په دې کارونو دومره نه پوهېدم او دارنګه حسابونو خوند نه راکاوه. ډېر وخت به مې په لوبو تېراوه، خو کله کله به مې د پلار له ویرې د مکتب کتابونه هم راخیستل. موږ به د جومات تر ونو لاندې سبق وای. معلمان مو د نږدې کلي اوسېدونکي وو او پلار به مې له هغوی څخه زما د سبقونو په اړه پوښتنې کولې. یو ورځ مې په ټیو کې یو سړی ولید او وروسته وپوهېدم چې هغه زموږ نوی دهقان دی. دی ملنګ نومېده. په عمر پوخ، جګ او هډور سړی و. لمر سوځولې څېره یې درلوده او د مټو غوښې یې سره تاو شوي وې. څه موده وروسته نوي دهقان خپله کډه راوسته او په دښته کې زموږ په زاړه چمبر کې وړول. په هغه ورځ مې مور له 2 پاستو سره یوه کټوه مستې راکړې. رایاده یې کړه چې دا د نوي دهقان کور ته یوسه. د دې کډه نوې راغلې ده او غرمې ته به یې څه نه وي پاخه کړي. دروازه یې یوې کوچنۍ نجلۍ را خلاصه کړه. 6 کلنه به وه. هغې غټې خړې سترګې درلودې او تر سترګو یې تور اوږده باڼه راتاوه. ما په لومړي ځل رڼا ولیده.